بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. لومړی خو ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه 23م درس دی. په دې درس کې یا په دې روزنیز پروګرام کې تقریبا د 500 څخه زیاتې پوښتنې او ځوابونه دي. 201 پوښتنه د دې څخه کوم یو خوندي موټر چلولو تخنیک دی؟ یعنی د دې جملو څخه لاندې لیکل شوی جملې چې دي یعنی د دې جملو څخه کوم یو د خوندي موټر چلولو تخنیک دی. په ګرد غبار کې د موټر لوړ بیم یا رڼا لرونکي څراغونه کارول یعنی فول څراغونه کارول کله چې ګرد غبار یا وریځ وي یا لار تاسو ته نه ښکاري نو په دغه حالات کې د موټر تیز رڼا لرونکي څراغونه کارول. ستاسو د موټر څخه مخکې سړک ته کتل. په مکرر ډول سره د خپل موټر عقب هیندارې چک کول. سم ځواب دی په مکرر ډول سره د خپل موټر عقب هیندارې چک کول. راځو 202 پوښتنې ته. کله چې د بل موټر څخه د مخکې کېدو پلان لرئ تاسو باید په نورو ډرایورانو یا موټر چلونکو حساب مه کوئ چې تاسو ته به ځای درکړي. فرض کړئ چې د بل موټر چلونکی به تاسو ته د مخکې کېدو لپاره اجازه درکړي که تاسو د خپل موټر اشاره وکاروئ. فرض کړئ چې موټر چلونکی به ثابت سرعت وساتي. سم ځواب دی په نورو موټر ډرایورانو یا موټر چلونکو حساب مه کوئ چې تاسو ته به ځای درکړي یعنې تاسو د هغې نه تمه مه کوئ چې تاسو به ځای درکړي بیرته خپل لاین ته راوګرځئ. 203 پوښتنه. که تاسو یو پارک شوی موټر ووهئ او مالک یې نشئ موندلی یعنې مالک یې نه وي هېڅوک هم نه وي تاسو باید څه وکړئ؟ کله چې کور ته ورسېږئ خپل بیمې شرکت ته زنګ ووهئ. په پارک شوي موټر کې خپل نوم او پته د یادداشت او تلیفون نمبر سره پرېږدئ. انتظار وباسئ چې ترڅو د موټر خاوند راشي. سم ځواب دی په پارک شوي موټر کې خپل نوم او پته د یادداشت او تلیفون نمبر سره پرېږدئ. کولی شئ تاسو خپل د تلیفون نمبر یا خپل ادرس د پارک شوي موټر په برف پاک یا دغه برف پاک کې لاندې کېدئ او بیا پرېږدئ تر څو هغه راشي او پوه شي چې مثلا دا موټر تاسو وهلی دی او بیا ورسره په تماس کې شئ ځکه چې موټر ستاسو هم بیمه جوړوي او د هغې هم د بیمې والا جوړوي. نو دا د امریکا متحده ایالاتو دا قانون دی چې تاسو باید دا کار وکړئ. 204 پوښتنه. که تاسو موټر چلوئ او تاسو د سړک سره نږدې درېدلې څاروی وګورئ یعنې نږدې درېدلی څاروی وګورئ ولاړ وي څاروی د سره غاړې ته د څاروي د ویرولو لپاره ګړندی یا سرعت سره تګ وکړئ. ورو شئ او په احتیاط سره پرمخ لاړ شئ. په چټکۍ سره بل لاین ته لاړ شئ. سم ځواب دی ورو شئ او په احتیاط سره پرمخ لاړ شئ. 215 پوښتنه. د ړنده نقطو په اړه د لاندې بیاناتو څخه کوم یو رښتیا یا سم دی؟ کوم یو سم دی د لاندې بیاناتو څخه؟ ړندې نقطې له منځه وړل کېږي که تاسو د موټر په هر اړخ کې یوه د عقب ښیښه ولرئ. ړنده نقطې د موټر د عقب ښیښو په مرسته لیدل کېږي. لوی موټر یا لارۍ د کوچنیو مسافر وړونکو موټرو په پرتله پراخه ړنده نقطه لري. سم ځواب دی لوی لارۍ یا موټرې د کوچنیو مسافر وړونکو موټرو په پرتله پراخه ړنده نقطه لري. 206 پوښتنه. تاسو باید پیاده تلونکو ته د لارې حق ورکړئ.
یوازې که دوی د پیاده تېرېدونکو په ځای کې وي په هر وخت کې حتی که پیاده تېرېدونکي د ترافیک قوانینو اطاعت نه کوي. یوازې که د ترافیک څراغونه د پیاده رو په ګټه یا خواته وي. سم جواب دی په هر وخت کې حتی که پیاده تېرېدونکي د ترافیکي قوانینو اطاعت نه کوي، یعنې هلته د تېرېدو ځای نه او دوی تېرېږي یا اشاره شنه وي او دوی په هغه لار باندې تېرېږي، نو تاسو صبر کوئ تر څو چې هغوی په مکمل ډول سره د سړک څخه واوړي. که تاسو پلان لرئ چې د بل موټر څخه مخکې شئ، نو تاسو باید د بل ډرایور څخه دا تمه ونه کړئ چې تاسو ته به بیرته خپل لاین ته د راګرځېدو لپاره ځای درکړي. فرض کړئ چې بل موټر چلونکی به تاسو ته اجازه درکړي که تاسو خپل د موټر د تاوېدو لوري ته اشاره یا انډیکیټر وکاروئ. فرض کړئ چې بل موټر چلونکی به خپل دوامداره سرعت څخه څارنه وکړي. سم ځواب دی د بل ډرایور یا موټر چلونکي څخه دا تمه ونه کړئ چې تاسو ته بیرته خپل لاین ته د راګرځېدو لپاره ځای درکړي. 208 پوښتنه: څه څیز معمولا یا څه شی معمولا د موټر د ویلونو د قفل یا بندېدو، قفل کېدو او ښویېدو سبب کیږي؟ په ورو سرعت کې په ورو ډول سره بریک نیول، په کلک ډول سره بریک نیول په ورو سرعت کې، په ډیر کلک ډول سره بریک نیول په تیز سرعت کې. سم جواب دی په ډیر کلک ډول سره بریک نیول په تیز سرعت کې، یعنی سرعت کله چې زیات وي تاسو کلک بریک ونیسئ نو په هغه وخت کې د موټر ویلونه قفل کېږي یا بندېږي او تاسو بل لوري ته کش کېږئ. که تاسو په 55 مایله رفتار ساحه کې 55 مایله سرعت کې موټر چلوئ، نو تاسو ته به د جرمې ټکټ درکړل شي. په هیڅ حالت کې نه، ځکه چې په دې سرعت کې تګ تل قانوني وي. که چیرې د سړک یا هوا شرایط یا حالت ورو رفتار یا تګ ته اړتیا ولري، یوازې په هغه صورت کې چې تاسو په سړک کې لنډ کوږوال ته یا کرو ته نږدې کېدونکي یاست. سم جواب دی که چیرې د سړک یا هوا شرایط یا حالات ورو رفتار یا تګ ته اړتیا ولري. 213 پوښتنه: که غواړئ چې په راتلونکي کونج کې کیڼ اړخ یا لوري ته وګرځئ، نو به نیولی شئ او د لارې حق راتلونکي موټر چې هم کیڼ اړخ ته ګرځي ورکړئ. ستاسو په لور رانږدې کېدونکو موټرو ته ورکړئ. په سړک کې پیاده تلونکي یا چې د واک یا تېرېدو سیګنال ته انتظار باسي ورکړئ. سم ځواب دی ستاسو په لور رانږدې کېدونکو موټرو ته ورکړئ، یعنې د لارې حق چا ته ورکړئ؟ ستاسو په لور چې کوم موټر راځي. ستاسو څخه زړه له تنه مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ. ښاد او